أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریالۍ خاورې دلته د پخواني هندوباغ اوسني مسلم باغ په دې لوی میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د بلوچ او سند سرای کې د پاکستان فوجي کې دننه د هغه ځای راغلو اجدانو نن ډېره درنه ورځ ده پښتانه درانه خلک دي موږ به ډېر په احتیاط ګامونه اخلو موږ به ډېر په احتیاط غږېږو چې نن د عثمان خان په شهادت باندې د پښتون قام ټول سیاسي پارټیانې د جمعیت علماء اسلام اکابرین اسفندیار خان ناجوړه دي زما ایمان دی چې دی به هم وایي نه دی راغلی خو اصغر خان یې نمایندګي کوي د پی ټي ایم مشران زموږ وروڼه زموږ عزیزان ناست دي بلوڅ هم ناست دي ورونو دا یوه خبره طی ده د ما سره به ملګرو یو رنګه بدرنګه خبرې کولې دا خبره طی ده چې عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ عثمان خان د ناجوړۍ په دوران کې د سر ظلم شوی دی جبر شوی دی زیاتوب شوی دی ځکه دې پارټۍ ځکه دې قام دا اعلان کړی دی چې زما د دې قام د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپیدل شو دا زموږ ذمېواري نه ده چې عثمان خان چا شهید کړي موږ که چا پوښتنه کوله که چا تحقیق کوئ په پاکستان کې عدالتونه شته په پاکستان کې ډېرې زورورې ایجنټان شته لیکن دوی خو وتلي دي او په دې وتلي دي پر دې راځم موږ لیوني نه یو موږ لیوني سپین نه یو راغلي موږ دا خبره میاشتې مخکې وکړه چې وروره که زموږ بچیان وروڼه دوستان عزیزان مار وخوړل ذمهواره ISI او MI دي بیا دا خبره شهید عثمان خان په سینج کې وکړه په سختي یې نه ده کړې په ښکنځا یې نه ده کړې ډېره په نرمه یې وکړه چې وروره زه یو خبره عطاالرحمان د دې ګواهي وکړه ګواهي به یې څه نه کوله دی ناست زموږ ملګری داسې یې نه ده کړې چې چاته یې دمکۍ ورکړه داسې یې وکړه چې ما ته خلک ټلیفونونه کوي او ما ته وایي دا نظریات پرېږده دا د پښتانه د حق خبره پرېږده دا د مظلومو خبره پرېږده کنې بیا به خدای مکه دا د سره وکړو دا به وکړو عثمان خان په ډېره نرمه وویل او تقریب تاسې واورئ چې وروره پر ما خپل ژوند نه دی ګران پر ما خپل بچیان نه دي ګران پر هر چا یي داسې نه دي ګران دا خبره زه ځکه کوم چې زه په توره تیارې کې ورک نه شم چې زه په توره تیارې کې مړ نه شم موږ تاسو ته ځینې خبرې نشو ښکاره کولی د موږ سره په یو رنګ کې پاخه شواهد شته پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبره وایي بیایي او قسم ایمانداره محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات ورته کښېږدي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتلي دي دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پرې اعتبار نه لرم تا ته زه لاس ووایسم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی سړي ننوتلي دي څنګه ننوتلي دي چیرې ننوتلي دي دا به موږ خپلو دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوي او زموږ پر هغه باور و هغه ته به یې موږ ښکاره نو ویدي پښتانه د شهیدانو قام دی
پښتانه دلته موږ راجمع شوي یو د پی ډي ایم په منازه فضل الرحمن صاحب ورور ناست دی پی ډي ایم که واقعي ما مولانا صاحب ته وویل ما ستا بې مرضي ما یې خبره کړې ده وړمه ورځ د میا نواز شریف ډېر اوږد ټلیفون و د عثمان خان لپاره ډېرې اوږدې خبرې یې وکړې ډېرې دغه یې وکړې ما ورته ما په زیارت کې داسې ویلي دي دا ورته څه ویلي دي بیا ما هغه ورته بیان کړ طاهر صاحب دا ټول ولس یې اوري پی ډي ایم د شوق دپاره نه دی جوړ شوی پی ډي ایم د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې موږ د شاه مور او پلار ته ښکنځا وکړو پی ډي ایم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د پاکستان په سیاست کې به جاسوسي ادارې ISI MI جرنیلان هېڅ کار نه لري لاس به کاږي او کیمه کاږي زه تجویز کوم مطالبه کوم چې نواز شریف مولانا فضل الرحمن او موږ د پښتونخوا ملیان پاتې خلک دا چې که نور ملګري راګرځېدل موږ به پر دې کان غږ کوو او داسې غږ به کوو لکه امام خمیني چې وکړ داسې غږ به کوو مولانا فضل الرحمن به دا اعلان کړي نواز شریف به دا اعلان کړي چې قطعا په سیاست کې موږ جنرالان نه منو دلته به آئین بنادست منتخب پارلیمنت به د طاقت سرچینه او هیڅ سیاسي سړی به هیڅ وزیر اعظم به د دنیا هیڅ خارجه وزیر به جرنیلانو نه هیڅ کوارټر ته نه ځي او که ځي پکار دا دی چې مولانا فضل الرحمن او میا نواز شریف دا اعلان وکړي چې د جرنیلانو سره د امریکې یا فرانس یا بل هره معاهده چې وه هغه د پاکستان د ولس نه ده دوی پوڅه د نور جنرالان یې پوڅه د مشر چې مجلس کېږي هغه به د جوان نواز شریف او د مولانا فضل الرحمن د پی ډي ایم پر بیانیه کېږي بیانیه پی ډي ایم جلسه پکار دا ده په 4 جولای په سوات کې زموږ جلسه ده هر سیاسي سړی چې دا ولاړېږي اوله خبر به دا کوي چې د سیاست کې به ISI MI جاسوسي ادارې کار نه کوي که دا پاکستان څوک بچاول غواړي که دا پاکستان څوک چلول غواړي دا آئین تشریح سپریم کورټ کوي ججانې کوي دا آئین تشریح ای کور جان کی مش خاص کو فضل زاد خوایم ان شاء الله فضل الرحمن صاحب په دغه به ومنم په میا نواز شریف که څوک پاکستان بچاول غواړي او واقعي مجلس کول غواړي سپریم کورټ د ټول پاکستان د سیاسي خلکو د جنرالانو د سیاسيانو پی ډي ایم پکې پلانا پکې مټور پکې ګول میس کانفرنس بناوړي په هغه کې به د سپریم کورټ په مخ کې دا فیصله کوو چې هره اداره به په هغه چوکاټ کې اوسي چې آئین ښوولی په دا آئین کې پښتون په تکلیف دی پښتون تقسیم دی ملګرو خبره وکړه دا یوازې عثمان خان کاکړ نه دی د جمعیت علما اسلام دېرش راغلي ملایان په توره شپه خلک ونیول په سیخانو یې لاسونه ورباندې تش په دې چې ته د جنرالانو نومونه ولیکې هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو بچی مه دي هغه پښتون زه بې غیرته بولم چې دی د جنرالانو زه نه وایي چې زه زمره په چاونۍ نه لرم دا څه کار دی عزیزانو خبره دا نه ده موږ لیوني نه یو پر موږ ځانونه ګران دي او موږ په ګران هم نه یو موږ داسې نه یو چې موږ د شهادت کارخانې خلاصې کړي دي او په زوره خلک شهیدان کوو تا زه وژلی یم یو نه دوه نه درې نه د باجوړه دي ولې په خیبر پښتونخوا کې ځینې خلک وایي اویا زره دي نه لس زره دي لس زره دي عثمان خان یو سره دا پښتو وطن دی دا د اسلام وطن دی د پښتانه په وطن کې د اسلام په وطن کې د انسان مرګ پر دوی خبرې جایز کېږي یا به خدای نخواسته د چا نازولي وژلي پلار به یې وژلی زوی به یې وژلی د چا تاوان به یې کړی بیا پښتانه وطن کې ستا شریعت کې هم ستا حیا به نه کوي جرګه به نه کوي بیا یې مرګ خلک کوي
یا به افغان خسته څوک د چا په عزت پلرچېدلی په کور به یې ننوتلی په عزت کې ګوتې د دې په اخوا د پښتانه په وطن کې هم په قرآن کریم کې هم فرق نشته دا زموږ مرګونه دا عیسی جرنیلان یا د بلای بتر د ایمای جرنیلان دا داسې وبوله پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي پښتانه بدیدار خلک دي پښتانه د بدۍ په نتایجو پوهېږي پښتنو بچیان چې مري له باجوړه په خیبره دا چې دی غږ نه کوي په دې نه کوي چې دا بیا بل کتاب خلاصېږي او که یو ورځ باندې ورځ نه راولي پښتانه موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي موږ بچیان د دې لپاره نه دي راوړي چې څوک په تورو تیارو یا په سپینو ورځو ووژني موږ ویلي دي بار بار ویلي دي عثمان خان پیښه بالکل سمه د تشدد پیښه ده د وهلو پیښه ده زه دا درته وایم زه وایم زه ما داسې شواهد لیدلي دي په دې ما یو ملګري ته نه دي ویلي نن مې خالد د بچیانو مخ خبره وکړه هم په دې امانت چې ما چاته به نه وایست چې عثمان خان دا موټر ما نه ولي غید نه وي چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په منټ کې دننه دا راووت دا نور به په دغه ځای پرېږدم دا څه کسان نور ننوتلي دا ستا زموږ کورونه داسې دي اوس ته بې پلوه یې ته بې پلوه هېڅ څوک ننوتلی ما خو دې لیدلی دي چې دا یو ننوتلی دي تا کار وکړي زنده باد خو شاترینې د خاصیت تر پلو ګوري د کرم وار دې تېر شو اوس د یار وار ته ګوري د یار وار د پښتانه وار د عزیزانو موږ کام ته وایو نواب صاحب مجلس وکړي مرګري دغه وکړي منصور خان وکړي مولانا صاحب وکړي موږ په تلوار فیصلې نه کوو ته ته خواست وټاکي خلک وټاکي هغه ته به موږ خپل شواهد کېږي بیا د موږ سره عقل شریک د موږ سره پوه شریک که موږ ګرم وو په ګرمه راته ووایه او که ګرم نه وو بیا به دغه د مازدیګر لمر دی د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ که مې نور څه کول که مې نه کول پر کور به یو سړی د کام د لښکر دپاره موږ طلاق کوئ بس موږ به دې نه کوو دا مشران ناست منظور خان خبره وکړه ما منظور خان ته هم دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه پي ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غریب په دا ارمان شهید شو چې وسړی دا کان یو جرګه غواړي اوس چونکې ګرد ملګري ناست دي اشاره مې وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري بې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي د پښتانه پر خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې مداخلت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهرمان صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه کام جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پارټیانې پي ټي ایم فلانا ګرد کښېنو د کام مسایل به بیانوو د هغې حل راکړو بله خبره عزیزانو ملک پاکستان زموږ ملک دی افغانستان زموږ مورنی وطن دی په انګریزي کې وایي مدرلینډ دا زموږ ملک دی هغه زموږ مورنی وطن دی 40 کاله کېږي د خدای ته وګوره ما فضل الرحمن صاحب ته خواست کړه ما په زیارت کې دغه ته خواست وکړه چې و ملا فاضل صاحب ګوچانمومو کې بندي و اوس مذاکرات مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني خدای ته وګوره جنګ در کمه کندهاریان وایي خبره کولی زه نه پوهېدم ولې یاره میدان چغالي شو ما چا پوه سړي څه پوښتنه وکړه چې دا چغالي میدان نو څه شي دی ده راته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانات خو نومځری دی پړانګ دی ریږ دی کوږ دی لیوت دی پلانا دی چې دا ګرځي له مړي کې نو په میدان چغالان پاتې
ملا فاضل خو فاصله تکو ملا برادر فاصله تکو ملا غنی ته محترم ډاکټر غنی ته خاص کو داغه وزیر حمزه ته خاص کو چې خدای ته وګوري کله دې خاص ځوان طالب لري زموږ بچي کله ته په څنګه کې ولار ځوان الک دې شل قلم د وطن دفاع کوي زموږ بچي راسي نه بزله وجه سره کښینه دلته مولانا فضل الرحمن الیکشن کوي بلې کوي پلانای تاسو بل څوک درته کنه درته طالبانو کته د افغانستان الیکشن وګاټي پی ټی ایم په زور په خاص صدر ولا دولس کاسه د نواب صاحب د فلاني مرګر په مشري کې فضل الرحمن موږ به ګرځو سو مبارکي به درسو نن ډاکټر غنی صدر دی لا فاضل تیز مرصد لیکن جنگ بدول پکار بٹ عثمان خان ترازو عثمان خان نجمردا شوق چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانو یا زمردا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک یې ودا نه مانی خان شهید پکښه چې د پښتانه څو شهیدان شوي دي دون لوی اجتماع پر بل چا نه ده دا په خپل دا ثابتې چې ولس دا فکر مرګري ولس دا فکر ملاتړ دی چې د کم فکر نمائندګي محترم محمد عثمان خان کوي زه د عثمان خان ورور ته وایم چې مهرباني وکړه کراکشه عثمان خان ستاسو موږ دې لپاره نه راغلي چې عثمان خان ستاسو ورور او نه دې لپاره راغلي چې بس ته مهرباني عثمان خان د کام شهید دی د کام د لارې مل دی د کام د لارې سپایو د کام د لارې غازیو دا کام د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس راځي پښتانه واده وکړه چې پر کور به سړی درکو جنگ په دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان کوم رښتیا وایو او خامخا به وایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضدار ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوچ ته موږ سندیان ته لویه برخه پښتانه ته په لکاو کال تېر راکړی موږ غږ نه دی کړی د دفاع سوچوالي په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوچ حرکت نوروز خان په قرآن شریف د شواکي یا د پانسي دا تاولا خان زوی فلانی حسابه وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ له بدی په معنا پوهیږو خدای دې اواز نه راوړي که پښتون تا دې ته مجبور دي لکه مجبوره یې چې بیا به خدای دې پزې نه سم وایي بیا به وایي او تا رحمان ناس تو پلانای ناس محمود درنې خبرې کوي نیکو به خبرې یو خبره واضح چې پر ګام بچمري چې پر ګام بچمري زمانه په اول وازما چې پر ګام بچمري پر ګام کارکونان مري زه مسلمان نه یم زه پښتون نه یم که زه د پښتونخوا د دې فکر واوښتم زه به مخ راتوروئ او که ته پر شاش کې ستا دې موږ فکر راسي موږ مجلس وکړو موږ څه فکر کوو اصغر خان یا منظور ملګری یا پښتونخوا ملي پارټي یا جمعیت علماء اسلام موږ له تا خیرات غواړو موږ له تا زکات غواړو موږ له تا څه شو هېڅ نه تا نه غواړو خدای دې د پنجابي وطن سره خدای دې د بلوچ سره درغه راښایسته کړي خدای دې د سرایکي زما د وطن نعمتونه چې الله پاک دلته په دې وطن کې پیدا کړي دي کال ته دي او زما پلار نیکه ساتلي دي دا باندې اول حق زما د بچي دی په خاصه د سغوالم په جرګه د سغوالم د وکیلانو په پاسه غواړم د جمعیت علماء اسلام یا د اسلام د علماو په حساب د سغوالم د مدارس په حساب د سغوالم د جرګې په حساب د سغوالم او کدي مجبور کړم بیا به داس پښتانه را پنسي بیا به ورته وای شروع یو لنډ کې پرې کې خدای به غرق طالبانو خدای به غرق پښتونخوا کارکونانو د زورور پنځه کې پرې کې چې مغزوم سره برابر مهرباني خبره دا ده عثمان خان څه خدای شو وکي قرآن کریم حکم دی حکم نه دی وینا ده چې شهید مړ نه بوله شهید ژوندی دا دغه شعر هغه نواب صاحب خوشحال خان خټک ځوان زوی مړ خامخا زور یې ورکاو دی چې راغلی چې تک چې پورته کوي ولارمان چې ته د افغان په منځ کې مړ
خبر یې ما زده ده ګټه به راوسته کشکې ځوان دوی د افغان په منځ کې مړ وي نه چې ګول روان دی له تلتکه دا عثمان خان خپل عمر تېر کړي دغه ټیم ډېر خوانه ته دی د عثمان خان زوی دی د 19 کالو دی زما پلار چې زه د 25 کالو دی د 19 کالو دی زما پلار شپږ شپېته کاله و د پلار شپېته زما پلار شپږ شپېته کاله ما جلوس پېژندل کړی ستا پلار نه شپېته کاله کله ورته کښېنه دا دي پښتو وطن دی زموږ وینه داسې اسانه نه ده چې به ته بیا لالیې کړو چې راوړو ته بیا لالیې هر خبره د پښتانه په حساب سره کښېبنو مشوره به پرې وکړو عزیزانو هر چیرې چې یاست د هرې پارټۍ چې یاست زموږ عزیزان یاست علما عزیزانو زموږ سره عقل شریک کړي که چیرې غلطي وه ته ماته ووایه که په تا کې کوتاهي زه به تا ته ووایم که په موږ دواړو کې کوتاهي و منظور ووایي که په منظور کې کوتاهي و بل څوک موږ ته ووایي نو عزیزانو خبره مې که صحیح رسوه د عثمان خان په دې دغه کې له کراچۍ نیولې چې بیا دوی راتلل په دې جنازه کې زموږ د بلوڅو وروڼو مختلفو سیاسي پارټیانو چې په څونه احترام په څونه زړورتیا په څونه قرباني زموږ دې شهید ته وکتل بیا تاسو ټولو پښتنو ټولو پارټیانو بیا دلته یو خبره مې یې رسوه یو شاته د ISI والا ټلیفون راغی دا اوس هغه غوبل چې ولې د ISI یو چا ټلیفون کړی و مشر سړي ته ولمر به هلیکاپټر درکړو دا د عثمان خان جنازه مه ځایروئ په هلیکاپټر کې انتظار نه یوسئ هغه ورته ویلي و چې موږ کراچۍ ته وړي خو تا هلیکاپټر نه کېږه کراچۍ خو بېرته اظهر خان یو بل ملګري یو محمود همت وکړي یو 5 روپۍ هغه یې ورکړې دوی په اصل کې عزیزانو دا سیټ دا ریاست دا د توپکو نه بیریږي دا د چړو نه بیریږي دا د بمانو نه بیریږي دا د پښتانه د دغسې اتفاق بیریږي دغه اتفاق به ساتو دغه اتفاق به وخت او وخت دی بس اوس به انشاءالله مولانا عطاء الرحمن راکوز چې جنازه به راکړي عزیزانو ستاسو ډېر کور ده ډېره مننه خدای دې پر دې مخکې مخه شو جنازې لمونځ کېږي د عثمان خان د کورنۍ لخوا سردار آصف خان سرګری به راسي د ټولو مشرانو په اخر کې به شکریه ادا کړي لینونه برابر کړي لینونه برابر کړي بسم الله الرحمن الرحیم